افغانستان ته ښه راغلاست. تر ټولو لومړی پوښتنه افغانستان ته ستاسو د راتلو موخه څه ده؟ په دې سفر کې زما اصلي موخه د عافیه صدیقي د خلاصون لپاره شواهد ترلاسه کول دي او زه دلته راغلی یم چې هڅه وکړم او په ګوانتانامو زندان کې له وروستي افغان محمد رحیم سره مرسته وکړم او هغه خپل کور ته راولم. خو د عافیه په اړه ټول هغه شواهد مو ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې چا نه دي لیدلي، ځکه چې مخکې امریکایان دلته وو، نو د دوی نشتون کې اوس موږ د حقیقت موندلو وړتیا لرو. دا پوښتنه ډیره مهمه ده. محمد رحیم څوک دی؟ آیا هغه له عافیه صدیقي سره کومه اړیکه لري؟ نو محمد رحیم څوک دی؟ که تاسو څه معلومات راکړئ. نه، دوی هیڅ تړاو نه لري. دا دوه په بشپړه توګه جلا قضیې دي. محمد رحیم په ګوانتانامو زندان کې وروستی افغان دی او له پاکستانه نیول شوی او له ډیرو کلونو راهیسې په ګوانتانامو زندان کې دی. هغه وروستی کس دی چې باید بیرته د هیواد ته راشي. نو دا یو کار دی چې زه یې دلته کوم، هڅه کوم چې د هغه کور ته ورشم. تاسو له څه مودې راهیسې د اغلې عافیه صدیقي مدافع وکیل یاست؟ ما د عافیه صدیقي قضیه له نن څخه یو کال وړاندې واخیسته، ځکه چې د هغې خور چې په کراچۍ کې ده، زه دې ته وهڅولم چې دا د خیر کار وکړم، لکه څنګه چې دا زما کار دی. او په دې توګه په تیر کال کې ما هڅه وکړه چې د هغې لپاره ټول شواهد ومومم، ځکه چې موږ باید هغه ژر تر ژره خلاصه کړو. هغه په ډیر بد حالت کې ده. تاسو په خپل وروستي کنفرانس کې وویل زه غواړم د عافیه صدیقي په خوشي کولو کې د افغانستان خلک مرسته وکړي. د عافیه صدیقي د خلاصون لپاره تاسو له افغانستان څخه څه ډول مرسته غواړئ؟ د عافیه زړه بوږنونکې کیسه دا ده چې کله هغه او د هغې 3 ماشومان په کراچۍ کې د امریکایانو او پاکستانیانو لخوا وتښتول شول، چې لومړی ماشوم یې 6 میاشتې و. دوی هغه په سر راپریست او هغه یې وواژه. دوهم ماشوم، او دا هغه ځای دی چې موږ د افغانانو مرستې ته اړتیا لرو. دویم ماشوم مریم 3 کلنه وه. هغه دلته له کراچۍ څخه 1000 کیلومتره لرې کابل ته راوړل شوې وه چې امریکایانو د هغې د ځای پر ځای کولو لپاره په یوه عیسوي امریکایي کورنۍ کې په دې اصولو واچوله چې له مسلمانۍ څخه ظاهرا د امریکا عیسوي اوسېدل غوره دي. او هغه دلته 2 کاله د CIA له 2 ایجنټانو سره په شنه کلي کې ساتل شوې وه. موږ هغه خلکو ته اړتیا لرو چې هغه دلته لیدلې وه. بیا دوهم ماشوم احمد 6 کلن دلته راوړل شو. هغه دلته په کابل کې د ځوانانو په زندان کې واچول شو. هغه احسان علي نومیده. او موږ دلته داسې خلکو ته اړتیا لرو چې هغه په زندان کې لیدلې وي. بیا عافیه بګرام ته یوړل شو. هلته د سمودي لپاره وا او شکنجه شو. موږ د دې ثبوت ته اړتیا درلوده. زه اوس د دې ثبوت لرم. زه بګرام ته لاړم او هلته مې 100 کسان ولیدل. هغه بیا په کابل کې د ښځو زندان ته راوړل شو. او موږ داسې خلکو ته اړتیا لرو چې هغه په زندان کې لیدلې وي. او بیا په غزنی کې ورستۍ پیښه وشوه. موږ له هغه ځایه شاهدانو ته اړتیا لرو. زه 2 ځله غزنی ته تللی یم او داسې خلک مې موندلي چې له امریکایانو څخه بل ډول کیسې کوي. نو دا ټول هغه څه دي چې موږ له افغانستان څخه ورته اړتیا لرو او افغان حکومت په زړه پورې کار کوي. مګر تاسو په رسنیو کې ډیر مهم یاست، ځکه چې هغه خلک چې تاسو پروګرامونه ګوري باید ما سره اړیکه ونیسي او ما ته خبر راکړي چې دوی د قضیې په اړه څومره پوهیږي. آیا تاسو د دې مسئلې په اړه کوم شواهد لرئ؟ هو، زه ډیر شواهد لرم، مګر زه ډیر ترلاسه کوم. زما مطلب دا دی چې دا اصل په سلو کې روښانه ده چې عافیه د امریکایانو لخوا شکنجه شوې او بیا نیمه نړۍ ته راښکته شوه او 80 کاله په بند محکومه شوه. مګر موږ باید هغه نور شیان ثابت کړو چې ما تاسو ته د ماشومانو په اړه وویل او د دوی سره څه پیښ شوي. د عافیه صدیقي مسله د مسلمانانو لپاره خورا مهمه ده. تاسو ویل چې پاکستان د عافیه د ماشومانو د خلاصون په اړه همکاري نه کوي. په پاکستان کې ډیر داسې کسان شته چې همکاري کوي او د پاکستان لوی اکثریت په دې برخه کې زموږ په خوا کې دي. خو د پاکستان په ټولنه کې ځینې داسې عناصر شته چې ښایي په کراچۍ کې د هغې د تختونې اصلي مسؤل کسان وي چې نه غواړي هغه بیرته
په پاکستان کې وګوري او دا خلک باید یوازې وتښتي لارې لري شي. زما مطلب دا نه دی چې موږ دلته د چا د زیان رسولو لپاره یو. زه دلته د چا د محاکمه کولو لپاره نه یم راغلی، مګر که دوی زما سره د هغې په بیرته ترلاسه کولو کې مرسته ونه کړي نو موږ به هغه څه افشا کړو چې دوی کړي دي. ګوانتانامو زندان د نړۍ تر ټولو لوی زندان دی. د عافیې وضعیت هلته څنګه دی؟ عافیه په ګوانتانامو کې نه ده، هغه د FMC کارسویل په نوم په بل امریکایي زندان کې ده. دا په ټکساس کې دی، په فورت وورت کې. دا د ګوانتانامو څخه بدتر دی. ما 40 کاله په امریکا کې په زندانونو کې د خلکو په دفاع کې تیر کړي دي او دا تر ټولو بد زندان دی چې ما لیدلی. په دې زندان کې پر عافیه 2 ځله جنسي تیری شوی دی. له هغې سره په فدرالي توقیف کې د نورو څه باندې 10,000 ښځو څخه بد چلن شوی، ځکه چې هغه د 14 کلونو راهیسې په انزوایي سزا کې ده. نو موږ باید هغه له هغه ځایه وباسو. آیا تاسو عافیه صدیقه لیدلې ده؟ ما له عافیې سره فکر کوم اوس 8 ځله لیدلې دي. هغه ډیره تکړه ښځه ده او زه غواړم دلته حساس شم. هغه ډیره هوښیاره ده، مګر هغه د دومره ناوړه چلن او عذاب له امله ځورول شوې چې هغه باید په داسې ځای کې وي چې مینه او مرسته ترلاسه کړي. هغه باید په پاکستان کې د خپلې کورنۍ سره وي. هغه همدا اوس هم د هغو خلکو سره په زندان کې ده چې دای شکنجه کړې ده. نو هغه اوس هلته هیڅ مرسته نه ترلاسه کوي او موږ باید هغه له هغه ځایه وباسو. د هغې روغتیایي حالت څنګه دی؟ د هغې روغتیا ښه نه ده. د هغې غاښونه مات شوي، هغه په ښي غوږ کې کاڼه ده، هغه په بل غوږ کې د اورېدلو توان نه لري. هغه واقعا په بد حالت کې ده، مګر هغه خورا زړوره ده او هغه د هغو اصولو لپاره ولاړه ده چې هغه پرې باور لري. هغه په بشپړ ډول خپل عقیدې ته وقف شوې ده. خبرې کولای سي که نه؟ هو، زه له هغې سره خبرې کوم. زه هغې ته ځم، که څه هم دوی ما ته اجازه نه راکوي چې په هغه خونه کې لیدنه وکړم. زه باید د دې سره د شیشې هاخوا لیدل ترسره کړم، مګر زه کولی شم چې له هغې سره خبرې وکړم چیرې چې هغه دومره لري څومره چې تاسو زما څخه یاست. او ما د هغې سره د ډیری ساعتونو لپاره خبرې کړې دي. هر کله چې زه هغې سره ووینم زه هغه د 3 یا 4 ساعتونو لپاره په 2 ورځو کې ملاقات کوم او ما د هغې خور په 100 ځله د هغې ملاقات ته وروسته، کوم چې ډیر غټ کار دی. په زندان کې تاسو له عافیه صدیقې سره څو ځله ملاقات کوئ؟ تاسو پوهیږئ حالات د هغې لپاره ښه کېدونکي دي. ما هغه په ټولیز ډول لیدلې. زما په اند په تیر کال کې په 8 جلا ورځو کې او ما هغه یوازې 1 میاشت دمخه ولیده. زه به په 3 اونیو کې د هغې لیدو ته ځم. نو زه هڅه کوم چې هر څومره چې زه کولی شم د هغې سره وګورم. ستاسو څه رایه ده؟ امریکا په نړۍ کې ځانګړي بشري حقونه غواړي، خو تاسو څه فکر کوئ چې په تیرو 20 کلونو کې د امریکا ظلمونه څومره دي؟ زه فکر کوم دا ډیر غمجن اړخ دی. زه د یو امریکایي په توګه خبرې کوم کله چې زه وایم چې وخت و چې موږ د بشري حقونو لپاره درېدو. په تیرو 20 کلونو کې موږ ډیر ناوړه کارونه کړي دي. د امریکا حکومت، زه په هغه څه شرمېږم چې دوی کړي دي او د دې لامل چې زه خپل ټول ژوند په هغه کار کې تیروم چې زه یې کوم دا دی چې هڅه وکړم د ګوانتانامو زندان، ابو غریب، عافیه صدیقي د امریکا په تاریخ کې د شرم وړ داغونه دي او تر هغې چې موږ رښتینی تاریخ ترلاسه کړو موږ به خپلې تېروتنې تکرار کړو. نو دا زما لپاره ډیره مهمه ده چې تاسو ته ستاسو په رسنیو کې ښکاره کړم چې موږ څه کړي دي، ځکه چې دا خورا غلط دی. آیا امریکا رښتیا هم په نړۍ کې د بشري حقوقو غوښتونکې ده؟ زما مطلب دا دی چې زه د یو امریکایي په توګه خبرې کوم. کله چې زه وایم چې زه بشري حقونه غواړم او زه غواړم چې زما هیوادونه بریتانیا او امریکا دواړه د بشري حقونو لپاره ودرېږي. زه فکر کوم چې دوی دا مهال دا نه کوي او دوی اړتیا لري او زما د دندې یوه برخه دا ده چې دوی دې ته اړ کړم. زه نیکمرغه یم چې د یو امریکایي وکیل په توګه ډیر واک لرم. زه کولی شم خلک مجبور کړم او امریکا باید د یو داسې هیواد په توګه بیرته راستون شي
چې بشري حقونه پلي کړي، کوم چې موږ اوس نه یو. د عافیه صدیقې په اړه د مسلمان ولس مسؤلیت څه دی؟ زه فکر کوم چې هر مسلمان بلکې هر انسان باید د عافیه صدیقې لپاره ودرېږي. په نړۍ کې هیڅ داسې ښځه نشته چې د عافیه صدیقې غوندې ورسره بد چلند شوی وي. نو تاسو د یو مسلمان په توګه هغه فرض ادا کوئ چې باید عمل پرې وکړئ، او زه د یو انسان په توګه هم همداسې کوم، او د یو امریکایي په توګه زه د هغې لپاره ورته دنده لرم. زما مور چې په دې وروستیو کې مړه شوې او اوس ماته سترګې ده. تاسو پوهیږئ که زه زما دنده ترسره نه کړم، هغه به زما په اړه مهربانه نه وي. د نړۍ یو سپېڅلی دین اسلام دی. اسلام چاته د ظلم اجازه نه ورکوي. سمه ده، ولې په عافیه صدیقې باندې د امریکایانو لخوا ظلم کیږي؟ Afia Siddiqui. Why is they what? The Creole. Now Afia Siddiqui. Being cruel to her. Creole, yes, okay. Well, I mean, look, there are... زما مطلب دا دی چې په نړۍ کې هر ډول قومونه ناوړه کارونه کوي. موږ خپله دیني عقیده لرو او تل اطاعت نه کوو. زه د هغو خلکو څخه متاثر یم چې په خپله عقیده عمل کوي. خو په خواشنۍ سره د نړۍ په هر ګوټ کې په سلګونو خلک مسلمان او عیسوي او اسرائیلي دي چې هغه څه نه کوي چې د دوی مذهبي عقیدې سره سمې باید کړي وای. زه دلته د دې لپاره نه یم چې په دې خلکو نیوکه وکړم. زه فکر کوم چې دوی باید خپل ژوند بدل کړي، مګر په ورته وخت کې واقعا دا زموږ پورې اړه لري. دا د هغو خلکو پورې اړه لري چې سم کار کوي. او تاسو پوهیږئ چې زه یوازې خپل ځان قضاوت کوم، زه د بل چا قضاوت نه کوم. اصل کې عافیه صدیقې د پاکستان څخه ده. ستاسو پیغام د پاکستان خلکو لپاره، د پاکستان د حکومت لپاره څه دی؟ په پاکستان کې سیاستوال زموږ سره دي او د دوی سره زما دریځ دا دی، سخت محنت ته اړتیا ده. دا په حقیقت کې د پاکستان د سیاستوالو ګناه نه ده. د ISI او پوز ته اړتیا ده چې خپله ګوته پورته کړي او هغه څه وکړي چې پوهیږي سم دي او د عافیې صدیقې سره مرسته وکړي. ډیره مننه له تاسو څخه. مننه له تاسو څخه هم ډیره مننه.